د کندهار ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست خبر ورکړی دی چې دغه ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر 100 کیلومتره سړک د کراچولو چارې بشپړ شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلینو له شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې د 500 کیلو واټه برېښنا مزي او د الوان دښتې 500 کیلو ولټه سب سټیشن په پرانیستې غونډه کې وویل چې برېښنا شرکت به د دې پروژې په بشپړېدو سره 1000 کیلو واټه برېښنا له ترکمنستان څخه په کمه بیه وارده کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د سپین زر دولتي شرکت څخه لیدنه کړې ده. نوموړي د یا شرکت د مسؤلینو د ترسره شویو هڅو او فعالیتونو ستاینه کړې او هغوی ته د کارونو د لا ښه والي په موخه لازمي سپارښتنې کړې دي. یا شرکت اوس مهال د مالوچو، نباتي غوړیو، کنجاري، صابون، د کاغذي دستمالونو او په مختلفو اندازو د پلاستیکي بوتلونو د جوړولو په برخه کې تولیدات لري. د یادولو وړ ده چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره د کندوز د سپین زر دولتي شرکت په عصري وسایلو سمبال شوی دی او د خام موادو په برابرولو سره اقتصادي سرخ په حرکت راغلی دی او د دې ترڅنګ پکې په یاد ولایت کې سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي چې له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. رضا انتون بایوا تیر ماښام د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور ویلی دی چې دغه ایستل شوي افغانان له ډلې 80,000 سرپناه نه لري او نه پوهېږي چې چېرته ولاړ شي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان له هغه هېواده د بې اسناده افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي نږدې 9 میلیون افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر نومبر میاشتې په سر کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو له نیوکو، غبرګونونو او غوښتنو سربیره یې هم دغه لړۍ روانه ساتلې ده. د اوکراین هوایي ځواکونو خبر ورکړی دی چې پرون یې د روسیې یو شمېر بې پیلوټه الوتکې له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي دوی د 19 ډرون الوتکو څخه چې روسیې ورڅخه پر کیف، خرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست 18 یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر ماښام پر کیف د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړې ده چې امریکا به ورسره نوري پوځي مرستې وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو وروسته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د امریکا د سنا جرګه به له اوکراین سره د نور مرستو او د متحده ایالاتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړۍ د مخه رایه ورنه کړه.